زرینو کرخو ته مو زه نصرت الله صاحبزاده هرکلی کوم. له درمل او درملنې پرته څنګه کولی شو خپل شکر کنټرول کړو؟ په نړۍ کې زیات شمیر خلک د شکر په ناروغۍ اخته دي چې شکر بیا انسان په ډیرو نورو ناروغیو لکه د وینې لوړ فشار، د سترګو د لید کموالی، ګردې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ او د ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي. خو د ځینې کورنۍ نسخو په عملي کولو سره انسان کولی شي د شکر اندازه کنټرول او د زیات شمیر وژونکو ناروغیو مخه ونیسي. طبیعي تازه خواړه. ځینې طبیعي خواړه شتون لري چې که چیرې خام وخوړل شي نو د شکر لپاره په تر ټولو غوره درملو بدلیږي. ځینې تازه خواړه لکه میوه، د میوې اوبه، د وچې میوې ځینې ډولونه او سابه په زیاته اندازه طبیعي انزایمونه او فایبر لري، کوم چې په وینه کې شته قند د وخت له تیریدو سره جذبوي او د وینې فشار او شکر نورمال ساتي. په شفتالو، بیر، گازره، لیمو او نارنج کې زیاته اندازه حل کیدونکي فایبر شتون لري چې د شکر او وینې فشار سربیره د کولېسترول په کنټرولولو کې هم ځانګړی اثر لري. ورزش او قدم وهل نه یوازې دا چې د شکر اندازه په اسانۍ سره کنټرولوي، بلکې د اوږدې مودې لپاره د زیاتېدو مخه هم نیسي. ورزش د اضافي وزن په کمولو کې هم ځانګړی ارزښت لري. ورزش په بدن کې د انسولین حساسیت زیاتولو سره د دویم ډول شکر لاملونه له منځه وړي او د وینې لوړ فشار کنټرولوي. تفکر او ذهني کار. تفکر او ذهني کار په بدن کې د انسولین خلاف مزاحمت پیدا کوي او د کولېسترول او ایډرینانایل نومي هورمونونو شمیر زیاتوي، کوم چې د انسولین او ګلوکوز اندازه په بدن کې زیاتولی شي. یا د هورمونونو له استعمال سره په بدن کې د انسولین او ګلوکوز اندازه نورمال حد ته رسیږي. د شنه توتانو پاڼې او دارچینی. د شنه توتانو پاڼې په ټوله نړۍ کې د شکر اندازې کمولو لپاره مشهوري دي او د یو میاشت لپاره په ورځني ډول د دارچینی استعمال هم د وینې شکر په کنټرولولو کې مرسته کوي. شین چای. د شین چای په پاڼو کې زیاته اندازه فایبر شتون لري، کوم چې د خوړو د تجزیه کولو عملیه ورو کوي او د شکر اندازې کمولو کې ډیره زیاته مرسته کوي. د اسپغول په مرسته. اسپغول په نړۍ کې د قبض لپاره تر ټولو غوره درمل ګڼل کیږي. که چیرې اسپغول له اوبو سره استعمال شي نو په وینه کې د ګلوکوز جذبولو عملیه ورو کوي او شکر کنټرولوي. نو په دې خاطر چې په شکر ناروغۍ اخته نشئ، په خپل ورځني ژوند کې له یادو خوړو ګټه واخلئ او که خدای مکړه په شکر اخته یاست د یادو خوړو په خوړلو خپل شکر کنټرول کړئ. په دې هیله چې د خپلې روغتیا سمه ساتنه وکړئ. د نن زرینې کرښې مو هم همدومره وي. ما نصرت الله صاحبزاده ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.